د هویت تثبیت او اړوندو اسنادو ته پر وخت لاسرسی د هر وګړي له اساسي اړتیاوو څخه دی. د همدې لپاره د خدمتونو یو ځای وړاندې کولی شي د خلکو وخت خوندي او اداري چارې اسانه کړي. د کابل ښار د اسان خدمت مقریانو مرکز هم هڅه کوي چې ګڼ شمېر اړوند خدمتونه په یوه ځای کې وړاندې کړي. د معلوماتو له مخې د 1405 کال له پیل څخه تر اوسه د کابل ښار د اسان خدمت مقریانو مرکز له لارې 15,198 کسانو ته نوي برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. دغه راز 7,344 کسانو ته د برېښنایي تذکرو له ویش وروسته اړوند خدمتونه وړاندې شوي او 9,900 هیوادوالو ته د زیږون کارتونه هم ورکړل شوي دي. د احصایې او معلوماتو عمومي ادارې اړوند د کابل ښار اسان خدمت مقریانو ویش څانګې د 1405 کال له پیله تر اوسه 15,198 هیوادوالو ته نوې تذکرې ویشلې دي چې 7,340 نورو کسانو ته د الکترونیکي تذکرو تر ویش وروسته خدمتونه هم وړاندې کړي دي. د دې ترڅنګ 9,900 هیوادوالو ته د زیږیدنې کارتونه هم ویشلي دي. دغه راز دغه مرکز کې د کنسولي خدمتونو خدمات هم ترسره کیږي چې په دغه کال کې یې 1,156 کسانو ته یاد خدمتونه هم وړاندې کړي دي. په دې مرکز کې د برېښنایي تذکرو او زیږون کارتونو ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت اړوند قونسلي خدمتونه هم وړاندې کیږي. د روان کال له پیل راهیسې په دې برخه کې 1,156 کسانو ته خدمتونه وړاندې شوي دي. د اسان خدمت د مرکزونو اساسي موخه دا ده چې مراجعین د بیلابیلو ادارو د خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره له اضافي تګ راتګ او اوږدو اداري پړاوونو څخه تر ډیره بېنیازه شي. په مقریانو مرکز کې هم د نوي پیژندپاڼې ترڅنګ د تذکرې نوي کول، د مسنا تذکرو ویش، د معلوماتو اصلاح، د ودونو او زیږونونو ثبت او نور اړین خدمات وړاندې کیږي. د هویت تثبیت او مدني اسنادو اړوند خدمتونه په یو مرکز کې وړاندې کول د خلکو د وخت او لګښت د سپما ترڅنګ د اداري خدمتونو د منظمېدو او چټکتیا زمینه هم برابروي. که دا ډول اسانتیاوې لا پراخې شي، هیوادوال به وکولی شي خپلې اړوندې چارې په لږ وخت، لږ تګ راتګ او لا منظم اداري بهیر کې ترسره کړي. هغه څه چې د عامه خدمتونو د کیفیت او د خلکو رضایت په لوړولو کې مهم رول لري.